عبدالرشید دوستم افغانستان ته د تللو اعلان وکړ. عبدالرشید دوستم وایي ډېر ژر به هېواد ته ستون شم، خو د اسلامي امارت خبرګون به ورته څه وي. نور جزئیات راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. مارشال دوستم وایي په راتلونکي کې به افغانستان ته ځو. د کندهار د پخواني امنیه قومندان عبدالرازق قزقزي د وژل کېدو د شپږم تلین په پار عبدالرشید دوستم سیاسي مشرانو ته په وینا کې ویلي، موږ او تاسو به په راتلونکي کې افغانستان ته ځو او هېواد به ازادوو. مارشال دوستم ټینګار کړی چې که سیاسي مشران تر یو چتر لاندې سره راټول شي د افغانستان وضعیت به بدل شي. په دې مراسمو کې چې پر انلاین ډول ترسره شول، د ملي غورځنګ ګوند مشر مارشال دوستم د اسلامي امارت له مخالفانو وغوښتل چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ګډ دریځ په غور کولو کې هڅې وکړي. هغه ټینګار وکړ دا مهمه نه ده چې په کوم نوم، خو ټولې هغه ډلې چې د اسلامي امارت مخالفې دي باید راټولې شي. دوستم په ډاګه کړه چې اسلامي امارت به د ګاونډیو هېوادونو او نړۍ لخوا ونه منل شي، او که سیاسي مشران سره راټول شي د افغانستان د ژغورنې هیله به راوټوکېږي. هغه ډېره کړه چې د اسلامي امارت د مخالفانو نه یووالی به د وګړو ترمنځ له هغو مشرانو چې په بهر کې دي ساړه کړي. هغه د اسلامي امارت له مخالفو سیاسي ډلو وغوښتل چې د افغانستان د ښځو کډوالو په سختو شرایطو کې د افغانانو لپاره د هیلو د راټول کولو لپاره یو ځانګړې ډله جوړه کړي. د اسلامي امارت مخالفو سیاسي ډلو په تیرو 3 کلونو کې بېلابېل خوځښتونه پیل کړي او په ویشل شوي ډول فعالیت کوي. د عبدالرشید دوستم تازه څرګندونو ته لا تر اوسه د اسلامي امارت کوم چارواکي غبرګون نه دی ښودلی، خو داسې ښکاري چې دغه ډلې هسې تش په نوم ډلې دي او هیڅ کوم فعالیت نه ترسره کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه وخت، ښه شېبې.